په زابل ولایت کې 19,800 تنو کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي او دا لړۍ لا هم جریان لري. د زابل ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست له لورې د یو شمېر همکاره مؤسساتو په ملاتړ د دغه ولایت په 19,800 کروندګرو د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ویشل شوي او دا لړۍ لا هم جریان لري. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس خپلو خبرو کې وویل چې یاد ویشل شوي تخمونه به د حاصلاتو په کچه کې ډیروالی راولي او همداراز به د کروندګرو اقتصادي وضعیت په ښه والي کې همکاري وکړي. د زابل په ولایت کې د زراعت د ملګرو په کوششاتو باندې او د همکاري مؤسسې په غوښتنه باندې په همکاریو باندې موږ تقریبا 19,800 بزګرو مستحقو خلکو ته اصلاح شوي تخمونه او کود تور کود او سپین کود ورکړي دي. تقریبا 19,800 ورته توزیع کړي دي او 4,000 کورنیو ته نور توزیع په الحال روانه ده. انشاءالله زه امید لرم چې تر پروسږ کال به پرتله اضافه د چند حاصلاتو کې ځکه بزګرو ته موږ په هوایي هم ورکړی دی نو موږ امید لرو چې او دا ښه تخم هم و چې اضافه توب پکې راشي. بلخوا د دغه ولایت کروندګر بیا د کرنې او مالدارۍ له مسؤلینو خوښي ښایي او زیاتوي چې د اصلاح شوي تخمونو په کرنه سره به یې حاصلات ډیر شي. دوی له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې لا دې نور هم په دغه برخه کې ورته پاملرنه زیاته کړي. موږ ته زراعت لپاره یو پارسل غنم راکړي دي اصلاح شوي تخم، یو پارسل بار سپین دی او یو تور دی. دا موږ وکړو خو ډېره ګټه کوي او بل که زراعت د زابل ونځکو ته یا بزګرانو ته پاملرنه وکړي خو ډېره ګټه ده. وایي په 2 جروبو کې پروش کال خلک کرلي دي 2 خو 4 خورواره وو 14 منه راغلي دي یو پارسل وکړي او چې د انبار ښه په دغه باندې ورکړي پر د عوض باندې ښه پر وصولو پر دغه یې ورکړي انشاءالله تعالی ډېره ښه ګټه کوي. خلکو پروش کال کړي دي بیا یې دا وروسته دغه تخم یو شی د ساس له خیر سره سره بیا کوي نو کې نوای تجربه نوای خوندوره نوای نو سره سره کوي. د یادونې وړ ده چې تیر لمریز کال هم د زابل ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست له لورې د دغه ولایت په 12,600 کروندګرو اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي وو.